15 د اګست کابل سقوط کوي، په 11 د اګست امریکایان وځي د خپل غلامان او خپل مزدوران وړي چې ته خپلواک وې، نو ته ولې د امریکایانو په تیارو کې تللې؟ خو خپله به تللې. دغه شکریا بارکزی دا اوس ډرتې ولي دا ما په خپله په میدانوي کې لیدلی، ما ته زارۍ کولې جنرال صاحب ما را طرف تیر کړو، جنرال صاحب ما خواته تیر کړه، مال خانه د خراب پسې تیروم، د ته لږ صبر وکړه، دا لږ زره ته لاړلې په تیارو کې $4,000 د پلیټانو ته ورکوم. دغه سمې سادات له افغانستان نه ووتل، چې له افغانستان نه ووتلې په 9 ورځو کې چې امریکایان لاړه، ټول افغانستان خالي شو. څه ښه لګیا ده د روسانو په وخت کې د سولې افشان وو، نو روسانو ولې راغلل چې د سولې افشان وو؟ روسانو ولې تجاوز وکړ چې د سولې افشان وو؟ روسان 1 میلیون افغانان ولې ووژل چې د سولې افشان وو؟ و د خدای لپاره زه دې ته حیران یم، دا څه رقم منطق دی دلته راځي، دا څه غږیږي؟ ته کومې فاکولتې او کوم پوهنتون نه فارغ یې؟ کوم حقوق او کوم تاریخ دې ویلی دي؟ ښه امریکایانو سره خو هم د سولې افشان و، کرزي 20 کاله چغې ویلې سوله، نو سوله دغسې کېده. خو طالب ورته ویلې چې امریکایان له افغانستان نه ووځي، د موږ مقابل څه د امریکا ده، موږ له امریکایانو سره خبره کوو، امریکایان راغلي زموږ نظام یې ړنګ کړی ده. ګوره 20 کاله طالب په د خپلې خبرې ولاړو، آخر امریکایانو سره مذاکرات ته کېناسته که نه؟ 20 کاله دا جګړه اوږده شوله، طالب ورته ویل چې نه، دا حکومت چې راغلی دا لاسپوڅی ده، ده سره زه خبرې نه کوم، دا اختیار نه لري، زه تا سره خبرې کوم، تا په ما برید کړی ده، دغه چې راوستي دا تا راوستي دي. 15,000 طالبانو لیست یې ورکړه، ووځل افغانستان، بندیان خوشې کړه. غني ویلې نه خوشې کوم، امریکایانو خوشې کړه که یې خوشې نه کړه. 9 کسه د ملي اردو هغه سرتیري چې امریکایان یې قیله کړي وژلي وو، په هغه ویلې اشرف غني ویلې چې دا که زه خوشې کړم دا خو اروپا په بل مخ کوي. امریکایان ورته ویلې خوشې یې کړه. طالبان ورته ویلې هغه مونږ قطر ته غواړو، دلته په افغانستان کې مونږ باور پرې نه لرو. ډایرکټ د تا د افغانستان د حکومت پاسپورټونه ورته جوړ شول، پاسپورټ جوړ شو، دوی لاړل قطر ته لاړل. دا پاسپورټ څنګه جوړ شو؟ که د افغانستان خپلواک و، دا ویزه د قطر څنګه ورته ولګېده او دوی ډایرکټ دغه 9 کسان 2 کسان څنګه هغه ته قطر ته ورسېده. کله چې هغه قطر ته رسیږي، امریکانو ته وایي چې ښه اوس به نو مذاکرات بل پړاو ته بوځو. ښه کوم پړاو ته بیا؟ اوس به نو تاسو لاړ شئ. هغه ورته وایي چې نه خو موږ ته بیا بیس میس نشته، اډې نشته، وځه. امریکایان د شپې په شپه کې تازه له 2 ورځې مخکې د افغانستان حکومت سره د خپل لاسپوڅي حکومت سره قرارداد وکړ، د تیلو قراردادونه او دا شیان سره وکړل. دوی ښه په اعتماد کې وساتل. د شپې د باګرام برقونه بند شول، امریکایان له باګرامه ووته. چې کله له باګرام نه امریکایان وځي، درز یو ولایت سقوط څه بل سقوط څه، نو ته خو خپلواکه حکومت وي، امریکایان دې لاړ شي. تا به طالب سره ناست چې راځه اوس نو ښایي چې امریکایان ووتل ما او تا کېنو. دغه 1 میلیون پرسونل د حکومت د ده د ژغورلو دپاره خو به کم از کم تا لږې هڅې کړې وې که نه؟ ته لاړلې په تیارو کې $4,000 د پلیټانو ته ورکوم. دغه سمې سادات له افغانستان نه ووتل، چې له افغانستان نه ووتلې په 9 ورځو کې چې امریکایان لاړه، ټول افغانستان خالي شو. د امریکا سفارت نه طیارې جیږې سولې، هلیکاپټرې د کابل میدانوي ته پروازونه شروع کړه. چې شروع یې کړه، کابل هم سقوط شو. طالب درس په مازدیګر کې راننوته، چې ننوته د کابل د میدانوي مخې ته یې غومبر شروع کړو، چالان موټر ولاړو، چالان موټر. زه د هغه صحنې شاهد یم، امریکایان لا موجود ول، نظام سقوط وکړ. 15 د اګست کابل سقوط کوي، په 11 د اګست امریکایان وځي د خپل غلامان او خپل مزدوران وړي چې ته خپلواک وې، نو ته ولې د امریکایانو په تیارو کې تللې؟ خو خپله به تللې. دغه شکریا بارکزی دا اوس ډرتې ولي دا ما په خپله په میدانوي کې لیدلی، ما ته زارۍ کولې جنرال صاحب ما را طرف تیر کړو، جنرال صاحب ما خواته تیر کړه، مال خانه د خراب پسې تیروم، د ته لږ صبر وکړه، دا لږ زره تیاره شي، زه د هغه خواته اړوم. نو دغه به ټیلې او ټمبې وې. عذر م ورته کوه چې چېرته ځئ د خدای روی کوئ، چېرته ځئ مه ځئ، بې عزته کېږئ، کښېنئ، چېرته چاته وایه وروره په دې میدان کې په دیوالو باندې به ورته ډزه 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 مزه یې والکه، برق بل به ورسره واله چې ما امریکایانو ته خدمت کړی، اسنادونه به یې وړل وروره.
یو درشم د اګست اخري طیاره د شپې 12 بجې جګه سوه بس هغه څوک چې پاتې سو هغه پاتې نه هغه جنرال صاحب اوس هم لګیا دي پاتې سي دي یوه اوس هم هڅې کوي د پاکستان ته او د ایران له لارې هڅې کوي او خپل اسنادونه لیږي ډېر ماته راسي د ایمیل راته سیخ کا دې کې دا څه وایي زه کله وخت انټرویو ته مې کله غواړي اوس هم هغه ډاډه نه دي مطمئن نه دي یو میدان ته جنرال صاحب د برګ ګیرونه نه دیم ځان سره وړي وجود ماګو د پناګانی ورکړي چې موږ په ملي اردو کې ملي پولیسو کې او طالبان موږ وژني د جنرال صاحب سره هغه وکړي نه خدا د خپلواکۍ او مبارکي موږ د درکړه تایید سمونه ویلو کنه د انګریزانو زه خو صرف واتوشتم باندې باور لرم نور د افغانانو خپلمنځي جنګونو باندې په دې کې نه فایل صاحب افغان صاحب ته ولا چټي لګي هر چا نه پښتنه کوي د ازادۍ خبره دی ازادۍ کله پیژني دا د غازی امان الله خان ازادۍ د مسلمان دی وطن صاحب دا د غازی امان الله خان په چې تړونه کړی او ګډاګان کړی دا څه معنا ورکوي جنرال صاحب دا ور چې د غازی امان الله خان یا دغه وخت د انګریزانو د استو ازادي نه مني د اکبري صاحب هغه زمانه ما څوک وایي چې نه منم خدای ته وګوره نو خو ما ته ویل چې وروره د انګریزانو روسانو د امریکایانو د اشغال د خاطرونو زه اوسم د اسد ازادي ټولو ته مبارکي وایم او دا چې افغانان خپل منځ کې زجنګېدلي دي دې ته زه هغه نه وایم نو هغه خلکو تاسو مارشالان کړو قهرمانان هم کړو افغانان خو نه دي جنگېدلي دا خو د سره جنگ ګوره فایم شینواری ټویټر کې چې راځي ازمنګ تاسو وردک سره فایم شینواری صاحب کنه زه خو ټویټر نه لرم که په شلو کالو کې دواړو د مجاهدینو او یا خصوصا د ټلوالې په مناسبت مخالفت هم نوي کړی بیا ووایه په 11 او 13 د سمبولیم که مخالفت نوي کړی بیا ووایه اکبري صاحب مخالفت یو خبره ده د هغوی د وحشتونو اکبري صاحب بخښنه غواړم خیر ضروره دا اوس خبره تا ډېره صحیح وکړه مخالفت یو شی دی د هغوی د وحشتونو بربریتونو مخنیوی بله خبره ده دا تا نه ده کړی هغوی په هر کال په کابل کې خلک ترمانه خو ته په جمهوریت کې د جمهوریت بیرغ ترمانه تا لوړ و نو خو زه خو دا د نیوکه هم پکړم ته خو یې نه پکړې که نه نو نیوکه خو ما په مغه وخت کې کوله اوس خو نشته چې څوک نه وي نو زه څه شی پې اوس وخت پې ضایع کړم آیا ته غواړې بیا هغسې جمهوریت لکه هغه چې و کوم جمهوریت هغه تیر 20 کلن جمهوریت زه وایم د افغانستان کې د افغانانو مشکل په واک باندې دی د واک د انتقال دپاره د باید یو صحیح سیستم جوړ شي افغاني چې بیا جنګ ونشي دا اوس چانس د طالب سره دی ټول واک د طالب سره دی د افغانستان طالب که چیرې دا سیستم جوړ کړي نو په افغانستان کې به دایم سوله راشي بیا به نه به څوک په موږ باندې راځي نه به بیا موږ جنګېږو نه به وژل کوو نه به بل څه کار کوو ستا په فکر باندې دوی خو دا ټول ټاکنې نه مني که نه ځکه دوی مطلب په شدت ټول ټاکنې چې نه مني په افغانستان یعنې ستا په فکر باندې وروره لکه بل کوم داسې میکانیزم دی چې هغه ته ورته وړاندې کړي چې هغه د رامنځته که ستا په فکر ګوره دا کله چې زه ولسواکي وایم افغاني ولسواکي مونږ د احمدشاه بابا په وخت کې د واک د ویش او د انتقال دپاره جرګه درلودله او هغه جرګو باندې مونږ بیا ډېر وخت په جرګو باندې کار کړی دی او دا جرګې یو د ملي سطح باندې یو کلیواله سطح دا اوس هم چې د ما او د تا په منطقه کې جنجال د دوو قومونو د دوو خلکو تر راشي ترمنځ جرګه کوي طالبان باید د افغانانو ترمنځ جرګه جوړه کړي ټول سره راټول کړي په دې کې اوس که څوک درته وایي چې زه جنګ کوم هغه وایي چې طالب په هېڅ څه باور سره یوه رایه درکولی سم اکبري صاحب که د دې نظام د مخکې چلولو دپاره یو داسې میکانیزم جوړ کړی سي چې په ملک باندې د حکومت کولو دپاره د دینی علومو پوره پوهه او د سیاسي علومو پوره پوهه ضروري سي او بیا په دې کې امتحانونه وسی لکه زه ګوره ډاکټر پرچا ورکوي امتحان ورکوي پوځي امتحان ورکوي دا نور ټول امتحان ورکوي نو بیا نظام چلونکي چې کوم دي دا خو د ټولو د پاسه دي باید دوی ته یو اداره جوړه سي چې په دې کې دوی سیاست او دیني علوم ځکه چې موږ مسلمان یو دیني علوم ډیر زیات ضروری دي چې دای په شریعت او په سیاست په دواړو پوي وي یو داسې اداره وي چې په هغې کې
کم از کم زیات نه زیات وخت 10 کاله ورکړل شي یو سړی د 10 کاله نه زیاته په حکومت کې نسی پاتې کېدلی نو د نورو خلکو ته به موقع پیدا کیږي او ورسره به پورا میچور یا سنجیده او ښه فهمیده سیاسي خلک د موږ مخ ته راځي هم به په سیاست باندې پوه وي هم به په شریعت باندې پوه وي که داسې یوه لاره غوره کړی سي یوه اداره جوړه سي چې د دوی نه امتحانونه مو واخلي او هلته دوی درسونه مو وایي او پاس له هغې نه د پاس کېدو وروسته دوی بیا دومره سي چې دی وزیر یا باچا یا یو بل وکیل چې کوم ته جوړ سي د دې نه غیر باید داسې نه سي چې دوستم بیرته راسي په ما باندې دلته هغسې مقرر سي چې تعلیم یې 1 روپۍ نه کړی او ما ته بیا خبرې 20 نفر به شهادت رسیده سي سید خان صاحب دغه غوستا لکه یو نظر یو مشوره وکنه زه به د اکبري صاحب نه یو بله پوښتنه وکړم اکبري صاحب محترم د هغو ملیشو چې په ننګرهار کې د پاکستان د خوا نه د ډاکټر صاحب نجیب په وړاندې جنګېدي د هغوی او دغه په بدخشان کې چې کوم خلکو د دوی ترمنځ ستا په فکر باندې توپیر څه شی دی ورور د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې چې افغانان جنګېدل ډاکټر نجیب په سوله باندې ډېر زیات بحث درلودل او د سولې غېږه یې ټولو ته خلاصه کړې وه ډاکټر نجیب په حکومت کې به ډېر مشکلات وو د مشکلات یې یو خواته مګر طالبان هغه څه د افغانان ترمنځ د سولې بحث نشته دی د ملي روغې جوړې بحث نشته دی صرف د تسلیمۍ بحث دی نه د پاکستاني ملیشو په اړه تاسو ونه ویل چې په جلال آباد کې جنګېدي وروره ما درته وویل چې د ډاکټر نجیب په وخت کې چې افغانان جنگ کوله دی د سوله آپشن درلوده دی چې ډېر ملامتېږي په دې باندې چې دی سوله باید کړې وای خپله راسره ناست وو روسان وتلي وو دی باید خپل منځ کې ناست وای یو نظام یې جوړ کړی وای چې په افغاني او اسلامي اصولو برابر فهیم صاحب محترم تاسو دا چا سره بحث کوئ والله دا کاش کې په بحث ارزېدلی دا خو ما اوس وپېژنم د کنزلمار سړی ده دا کاته لایف ګوره جنرال صاحب دا کاته که فهیم وروره دماغ مې مه خرابوه دا کاته لاړه جنرال صاحب ښکته شو ځه هغه ښکته شو کنزلمار دا اوس نو تا سویچ څوک د مېلمه کړی جنرال صاحب که نوم یې راته وښیه زه به یې راپورته کړم څوک و هغه ولا که ما ته دلته نه ښکاري محمد ګل په نامه باندې و سید خان که موډریټر سید خان دی راجي کی سید خان که موډریټر هغه راجي کوي جنرال صاحب موډریټر کې بیا راځي گواي سم نفر هغه به پوي هغه نفر راجي کېدو نه پېګنو په موډریټر به څه پوي سي نه پیږي په هر څه پیږي د موږ تاسو نه ډیر خپيږي میډیا کینګ ده هغه را فهیم راجي کوم بیا کار کېږي فهیم چې نه جګ نسي نه کېږي دا ما سره بدمعشي څنګه وکړه جنرال صاحب تا نن ډېر شیخ وړلې جنې دې ازمیږي خیر خو به وي ابو الماس لکه سنن دې بیا شلغم خوړلې دي جنرال صاحب سلام علیکم ولا کم یو شام خوړلې مریض یم سلام علیکم جنرال صاحب او ټولو ملګرو ته سلامونه فهیم صاحب راځي کنټرول کی فهیم صاحب ما خو انویټیشن درولېګه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وشو چې چا کار کړی سم کار په کرامات رانه کوي سي مننه رانه کوي سي او سید خان صاحب ډیر مننه ښه سلامونه ونی کی